الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ډیرو قدرمنو مسلمانانو ورونو خویندو میندو او مشاهدینو مستمعینو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږ استاسو د نن درس او حلقی موضوع ده اسماء حسنا، د الله سبحانه وتعالی ښایسته نومونه. الله سبحانه وتعالی هغه داسې یو ذات دی چې د هغې پیژندل او په هغه باندې ایمان لرل دا د فروض الاعیانو نه دی. دا د هر مسلمان مؤمن فریضه وجیبه ده چې الله سبحانه وتعالی وپیژني، بلکې هر انسان من حیث انسان مکلف دی چې د الله سبحانه وتعالی معرفت او پیژندګلوي وکړي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما ندی پیدا کړي انسانان او پیریان منګرم د دې دپاره چې هغه زما عبادت وکړي او زما معرفت حاصله کړي. نو ځکه د الله سبحانه وتعالی معرفت په مخلوق باندې هغه فرض دی، لازم دی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د توحیدم په درې قسمه دی چې علماو دا تقسیم کړی. یو توحید دی توحید الالوهیه، دویم توحید دی توحید الربوبیه، دریم توحید دی توحید الاسماء والصفات، چې د الله صفتونه او نمونه هغه ته وپیژني او کوم صفتونه چې الله سبحانه وتعالی د ځان دپاره په قرآن کریم کې ثابت کړي دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هغه ذکر کړي دي، هغه موږ الله سبحانه وتعالی لره ثابتو او دا زموږ ایمان دی. دا د اهل سنه والجماعه عقیده او منهج دی. نو ځکه یو قسم د توحید نه هغه توحید د اسماو او صفاتو دی. د دې وجې نه د الله سبحانه وتعالی دا توحید چې هغه اسماء او صفات دي دم ډیر ضروری دي، ځکه الله سبحانه وتعالی چې پیژندل کیږي د هغه په نومونو او صفتونو به پیژني، د هغه په کارونو او افعالو چې هغه الله سبحانه وتعالی لره شته ثابت دی هغه به خامخا پیژني. په دې سره ایمان هغه بډایوي
ایمان زیاتیږي او بندگی د الله سبحانه و تعالی په کمال توجه سره ترسره کیږي. نو ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن کریم کې امر کړی چې الله سبحانه و تعالی په دې نومونو او په دې صفتونو سره راوبلئ. ولله الاسماء الحسنى، خاص الله لره دي ښایسته او ښکلي نومونه. فادعوه بها، نو دې الله لره آواز کوئ، دې الله له غواړئ او دې الله له لاسونه اوچت کئ او خپل حاجات، مشکلات، ضروریات، قضایاوې هغه پې حل کئ. فادعوه بها ای بالاسماء الحسنى. د دې وجې نه د آیت کریمه چې هغه په سورة اعراف کې دی 81 نمبر آیت دی غالبا. دویم آیت دی په هغه کې هم دقسې الله سبحانه و تعالی د خپلو ښایسته نومونو ذکر کړی. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. د سورة الاسراء آیت کریمه دی 110 نمبر آیت دی. وی راوبلی الله سبحانه و تعالی او هغه ته آواز وکئ، یا راوبلی هغه ذات چې هغه رحمان دی. ایما تدعو، او په هر نوم چې رابلی، یا په الله یا په رحمان یا په رحیم، نو هغه لره ښایسته نومونه دي. د دې وجې نه که یو سړی دعا کوي لاسونه به اوچت کړي، وبه وایي چې یا رحمان ارحمني، یا رحیم فاغفر لي، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اکرمني وانصرني واهدني. یا هغه ذاته چې ته رحمان یې، بې حده مهربان یې، نهایت رحم والا یې او ډېر زورور ذات یې، همیشه ژوندی یې، قایم یې. نو ته زما ګناهونه معاف کا او زما حاجتونه پوره کا. امام ابو حنیفه رحمه الله د مشهورو امامانو نه هغه وایي چې لا ینبغي لاحد ان يدعو الله الا به ای باسمائه وصفاته. وای مناسب نه دي یو چا لره چې ځان ته وای مؤمن مسلمان چې هغه الله لره آواز کوي او د هغه نه غوښتنه کوي او د هغه نه حاجت پوره کوي، منګرم الله ته وسیله د هغه ښایسته نومونه وسیله کوي. دا و د ائمه و عقیده، او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده چې الله ته بهترینه وسیله او مشروع وسیله هغه ته دغه نومونه پیش کول دي. د دې وجې نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام به چې کله دعا کوله فرمایلی چې اللهم انی اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته في علمك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الله سبحانه وتعالى تعالی را هغه نومونه دي چې هغه تا موږ ته ښودلي دي او د هغې علم هغه تا ته دی او موږ ته پکې پته ملا نشته، او یا تا په کتابونو کې هغه نازله کړی دی. ته دا قرآن کریم زموږ د زړونو سپرلی جوړ کا، د غمونو د لرې کولو یو سبب یې کا او زمونږ حاجتونه هغه ته پوره کا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا هم دا. د دې وجې نه علماء کرام وایي چې کله یو سړی هغه دعا کوي نو دا دعا دی وایي چې یا حی یا قیوم، په دې کې اسم اعظم دی. د دې وجې نه اسم اعظم د فضیلت نه که خبر شي، حدیث کې راځي سئل به اعطیه. په اسم اعظم نه چې کله ته د الله نه وغواړې هغه
شی تاله درکوي. نو ځکه د الله په اسماء حسنا کې طاقت دی، قوت دی. دریم آیت په هغه ځای کې هم الله ځان دپاره ښایسته نومونه ذکر کړي دي. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. د سورة طه آیت دی چې الله لره ښایسته نومونه دي، نشته حاجت پوره کوونکی، نشته حاجت پوره کولو والا ما سوا د الله نه، ځکه هغه لره دي ښایسته نومونه. دغه شانته سورة حشر کې به راشي 40 نمبر آیت دی هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. الله هغه ذات دی، خالق دی، هغه شکل ورکوونکی ذات دی او هغه تصویر جوړوونکی ذات دی او هغه لري دي ښایسته نومونه. نو ځکه د الله سبحانه وتعالی په ښایسته نومونو سره هغه ته خپل حاجتونه پیش کا او هغه الله ته وسیله کا. نو ځکه د الله سبحانه وتعالی صفات او د الله سبحانه وتعالی اسماء دا یو نوع ده د توحید نه. ځکه علماء کرام په باره د اسماء او صفاتو کې هغه فرمایي چې په دې کې د اهل سنه والجماعه عقیده هغه دا ده چې نثبت ما اثبت الله فی کتابه والرسول فی سنته. الله ته موږ هغه نومونه صفتونه ثابتو چې هغه د ځان دپاره ثابت کړي دي، من غیر تأویل ولا تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل. نه تأویل کو، نه تمثیل کو، نه تشبیه کو او نه تعطیل کو، بلکې ځان لره ثابت کړي، موږ هم ثابتو. پیغمبر په احادیثو کې ذکر کړي، موږ هم ذکر کوو، ثابتو. د دې وجې نه د الله سبحانه وتعالی ځینې داسې صفتونه دي چې هغه ذاتي دي، ځینې پکې فعلي دي، لکه وجه شوه او عینان شو، اصابع شو، دا ذاتي صفتونه د الله دي. او استوا شوه او خلق شو، رزق شو، تدبیر شو، دا فعلی صفتونه دي. او ځینې پکې معنوي صفتونه دي، لکه علم شو، قدرت شو، حیات شو، اراده شوه. نو په دې ټولو باندې ایمان لرل پکار دي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي ان لله 99 اسما، و یقینا د الله دپاره 99 نومونه دي، یو کم سل. من احصاها دخل الجنه. چا چې د دې حفظ وکړه او په دې ایمان ولاره او په دې عمل وکړه، عقیده یې پرې وساتله او بیا یې د الله ته پیش کړه، الله سبحانه وتعالی به د لره جنت ورکوي. نو ایمان لرل د الله په نومونو، ایمان لرل د الله په صفتونو، ایمان لرل د الله په افعالو، دا د الله سبحانه وتعالی د طرفه په موږ باندې لازمي دی چې موږ د عقیده ولرو. الله سبحانه وتعالی دی د هغه په اسماء حسنا او په صفات علا زمونږ یقین هغه سوا کی. په آخر کې په الله جل شانه سپارم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له